عطا رحمه الله فرمای د بخاری او مسلم حدیث دی وای ما ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او فرمایل یا عطا ایا زتا ته یو جنتی خزه ونه خیم ای ما ورته ویل چې ولې راته او خیا کنه ای راته وی فرمایل هذه المرأة السوداء دا تور خزه دا جنتی خزه ده ای ما ورته ویل چې دا څنګه جنتی خزه ده وای عبد الله ابن عباس راته او فرمایل وای دا تور زنانه نبی علیہ السلام مبارک تراغله ورته وی یا رسول الله په ما باندې مرګی راځي او زما عورت هغه ښکارا کیږي د الله رب العالمین نه راته وغواړه چې الله می دا مشکل حل کړي نبی علیہ السلام مبارک ورته او فرمایل اے خزی ان شئتی صبرتی ولک الجنه کچیرته الله رب العالمین ته پدی تکلیف باندې پدی مرض باندې پدی مشقت باندې پدی مرګو باندې صبر کې الله تعالی جنت درکړي زنانه څومره دیندار وا څومره حیاناک وا څومره تقوادار وا او څومره د جنت وږي وا رسول الله مبارک ته وی اے د الله پیغمبره زب په امدی مرګو پدی سختي او تکلیف باندې صبر کوم خو الله نه راته صرف دا وغواړه چې زما د عورت نه ښکارا کیږي رسول الله مبارک ورته او فرمایل الله به جنت ته داخله کی او دا به ته الله نه وغواړم چې الله به عورت ان شاء الله نخکارا کوي د مرګو په وخت کې الله رب العالمین دې مونږ او تاسو تک شانت خلق جوړ کی چې د الله رب العالمین د پاره په ټولو تکلیفونو مصیبتونو کړهونو باندې تاسو برداشت